اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمرزاده خالد بیټنی د تاسو په درانه خدمت چې حاضر یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یو. ملګرو راغلی یم نن د غرو لمن صوبتي کچې ته چې غاړه په غاړه او څنګ تر څنګ راسره ناست شاعر خوندور ښکلی شاعر مینا جان بیټنی صاحب چې دی موږ ته یو څو ښکلي او خوندور شعرونه وویل. خالد وروره د تا ډېره مننه، ته ډېر لرې چې راغلی دلته جواب ته ډېر لرې چې راغلی خالد وروره، د تا ډېره مننه او ډېره شکریا دې ادا کوو چې ته موږ ته راغلې او موږ سره د پروګرام امید ته وکړی. زه به تا سره یو څو شعرونه شریک کړم چې څوک چې شمې بلوي پکې لوګي شته، څوک چې شمې بلوي پکې لوګي شته، څوک چې ګل ته لاس وروړي پورې ازغي شته، څوک چې شمې بلوي پکې لوګي شته، څوک چې ګل ته لاس وروړي پورې ازغي شته. ای پتنګه اسیزان دې پې لمبه کړو، ای پتنګه اسیزان دې پې لمبه کړو، لا په شمه کې هغسې رڼایي شته. ودان ګرځي په دنیا کې ازادي کړي، ودان ګرځي په دنیا کې ازادي کړي، د غریب دپاره چېرته ازادي شته. او مینه جانه یو تنه یې په دنیا کې، مینه جانه یو تنه یې په دنیا کې، ډېر د ستا په شان د مینې لیوني شته، ډېر د ستا په شان د مینې لیوني شته. جی کوشش کوو د یادولو یوه غزل ده چې اشنا خو چې رادرومي په راتلو درنېږي نه، اشنا خو چې رادرومي په راتلو درنېږي نه، سترګې خو هېڅکله په بڼو درنېږي نه. او رایې که په پنډو پنډو هېڅه پروا مه کوه، رایې کړه په پنډو پنډو هېڅه پروا مه کوه، ګرانه ستا له لوري په غمو درنېږي نه. او ووایه ریبار ته چې هر څه وایې، ووایه ریبار ته چې هر څه وایې، څانګه خو ګلونو په غوټو درنېږي نه. ووایه ریبار ته، ووایه ریبار ته چې هر څه وایې، ووایه ریبار ته چې هر څه وایې، څانګه خو ګلونو په غوټو درنېږي نه. اما صحبتي کچې مینه جان ته داسې مه وایه، ما صحبتي کچې مینه جان ته داسې مه وایه، چا چې ویننګ په مېلمنو درنېږي نه، چا چې ویننګ په مېلمنو درنېږي نه. یوه غزل د خالد صاحب چې له اټکه تر کابله پښتانه، له اټکه تر کابله پښتانه، یو د نکړه باچا خانه یو تر بله پښتانه، څوک په یوه لاره روان دي څوک په بله باندې درومي، څوک په یوې لارې روان دي څوک په بله باندې درومي، نه یو کېږي نه به یو سي چېرته کله پښتانه. او دغه څوک چې نه پوهېږم چې نن داسې ورته وایي، دغه څوک چې نه پوهېږم چې نن داسې ورته وایي، چې ټوپک په لاس کې واخله او پیوله پښتانه. دغه څوک چې نه پوهېږم چې نن داسې ورته وایي، چې ټوپک په لاس کې واخله او پیوله پښتانه. زه د ټام صحبتي کچې مینه جان دغه دعا کړم، زه د ټام صحبتي کچې مینه جان دغه دعا کړم، اباد دې وي ارضي کې تر تر تله پښتانه، اباد دې وي ارضي کې تر تر تله پښتانه. ډېر ښه ډېر ښه. دا و موږ سره مینا جان بیټنی چې تاسو غزلې واورېدې او په دغه شعر درنه غواړو اجازت چې د لمر سترګه په دا غره پرېوځي، جانانه بیا دې د مخ سره پرېوځي، لکه چې تا زلفان په مخ خواره کړل ځکه په سترګو مې تیاره پرېوځي، خالده ته یې د دیدن وږی نظر دې تل د یار په وره پرېوځي. زه عمرزاده خالد بیټنی او راسره قدرمن ملګري چې کوم ناست دي درنه غواړو اجازت تر بل پروګرام پورې د الله په امان.